معجزہ و کرامت کے فرق دا دے چې خلاف عادت د یو انسان په لاس باندې یو کار وشي، عادت چې د هغې تقاضا نه کوي، عادت یو شی او اوشي بل شی. مثلا دا لرګی دی، دا امسا ده، عادت الله په دې جاری ده چې دا لرګی دی، دینه دروازې جوړیږي، دینه لهړی جوړیږي، دینه د امسا جوړه شوې ده، دینه کونټای جوړیږي وغیرہ وغیرہ. اوس دې لرګي نه کمار جوړ شو، دې لرګی او جوړ شو ته مار، نو عزیزانو دې ته خلاف عادت وای. دې ته خلاف عقل وای. د عقل تقاضا دا نه ده چې لرګي نه د مار جوړ شي. اوس کم سړی چې دې لرګي نه مار جوړ کړو، نو دې سړی ته به ګورې چې آیا دا سړی مدعی د نبوت ته، د دعوه د پیغمبرای کړې ده، او کنه دا اسې ښه سړی ده. که دا سړی مدعی د نبوت وي او د لرګي نه مار جوړ کړو، نو دیتا معجزه وای. معجزه دا معنا چې بل عاجز شي او د دې جواب نشي کولی. معجزه ته معجزه ولی وای؟ معجزه معنا بل عاجزون کې. د دې داسې مثال دی لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده، انتها ته ورسېدو. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دینه لویه سرکشي خو بل څه کې دیش، یا الله ورزم خو او بادشاہ دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی با تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره بزی هارون وزیرا، دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکئی. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډې او چیلې سره، دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کی کده د حرکات بدل شو، نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه، تماشا کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو گران کا یو دیو یو رور ایسو کیارو مددگار نشتا، او
او د داسې بادشاہ مخه ته ورځي چې هغه د خدای دعوا کړي دا ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې مرګره ده دام زړو کنه او دام جګراوه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه دعوا کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی کا بابو ته ویلې بابو ته یا پتاڼه کې دا مرزا چې ناست دغه ته به تو ویلې شي چې ته مرزا نه تاسو به وایي ما خو تاسو لیدلی یې پتاڼو کې او مخوب میں شناسم پیران پارسارا وای دا د پارسا پیران زړه خپې جن عزیزانو د دې لوی وجه دا ده چې مونږ کې ایمانی قوت نشتا ایمانی جذبه را کې نشتا مونږ د خدای نه یریږو کله مونږ پړ کې د خدای یاره وې نو د عقل تقاضا دا نه ده چې بنده به مونږ نه یری دی وی شای ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه په یو چې مین شي دا دنیا به بیا تا تلاس پنامه ولاړی نن خو مونږه دنیا تلاس پنامه ولاړیو کنه نو چې ته په یو مین شي دنیا به بیا تا تلاس پنامه ولاړی ابل ورځ راته یو مولا وی چې زمونږ د اوقاف وزیر صاحب چې دی د لروټای کوم تبم پکې راځي نال ډیره خبر ولنو وعدو کا ما ورته خبره دادا چې په دې ملک ډېر عذابونه خدای نازل کړي دي ډېر عذابونه خو په مولا طبقه د خدای لوی عذاب دام دی چې د ملایانو وزیر چې دی هغه د پیرنګي د قانون مولا دی مولا د خدای د قانون مولا دی او وزیر د انګريز د قانون مولا دی نو نن د قرآن وکیلان چې دي هغه د انګريز د قانون وکیلانو ته مینت او زارۍ کوي چې ما سره به لږ روټۍ ونه خوري د هغې وجه دا ده چې د اوقاف وزیر کې لږ د مال درک لګي کنه پیسو درکی پکې نو مینت ورته کوز ما څه کار دی چې زه چاته چې ما سره به روټۍ ونه ما په ژوند کې چاته روټۍ کړې نه ده په ژوند کې او کار مې څه دی روټۍ چې کې خو هغه چاله وکړه چې د خدای وږی او غریبي هغه بوز او روټۍ پې وخوره نو په قیامت کې چې دا مطالبه وشي او خدای وایي چې زه وږی وم تا مال روټۍ را کړې وه خدای به وایي زه وږی وم تا مال روټۍ را کړې وه اوس دا ستاسو عقل مني چې خدای څنګه وږی و
د دې دا معنا چې زما یو اوږه او غریب بندو تا ته وې چې زه اوږه ما تا پاغه روټه نه خورا نو دا داسې ولکه چې په ما دې نه خورولي نو خدای به وای چې زه وګم تا په ما روټه دنیا کې نه د خورولې زما دې په خپل ذات قسمی کده جنت روټه تا ما نه وخوړه نن زمون روټه خو متبر ولا خانان ولا نوابان ولا وزیران ولا پلانی وزیر روټه ده پلانی وزیر روټه ده پلانی ځای کې ډینر ده پلانی ځای کې ډینر ده کور کې چې کمرې جوړای ډایننګ هال دی او چا نورې څه نامې دي د خوراک کمرې ته څه وایي او چا کم کې ځان جوړی ډایننګ روم او ډایننګ هال او بیډ روم او باتھ روم او دا غولو ټټای ته باتھ روم وایي عام روم دی عزیزان عرض داو چې زمون ملک څه عجیب او غریب ملک دی زمون دا قوم څه عجیب او غریب قوم دی د دې د دین ایمان اس پته نه لګي اس کپوینو ورته وځاړي هغه به کوي چې خپل لړغواړي خیر بهرحال عرض میں داو چې خدای پوهیږي او ملک پوهیږي او خدای پوهیږي او خلق پوهیږي زمون سکار دې پکې خو عرض داو چې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځا او بادشاہ ته وایا چې دا تڅوي دا غلط دي هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سی خو چې راویلی سی قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځاو د فرعون د مخه ته چې د امسا دغه د مخه ته وغورځولا یو لوی اجدها ته جوړه شو دومره لوی اجدها ته جوړه شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه دومره داخله واضح شوی فرعون چې وکړه دا چې دا څه بلا ده لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کراتې په دستونو تلو د یری 400 کراتې عزیزانو دې ته معجزه وایي بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا همسا شوه الله ورته لا تخف یریږه ما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچوله بیا لرګی شو دغه همسا ورسره وه فرعون ورپسې لښکر وکړو چې رانیسئ موسی سره د ملګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی الله ورته یریږه ما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه امسا یې راواغسته او دریاب له په ټک ورکو په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډي شو د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره
دا لار دا او دا دیوال دی د اوبو، دا لار دا او دا دیوال دی د اوبو، 12 لارې دي. په دې لار کې زه روانم، نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي، نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړونه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلکي چرته وړي نه. نو عرض میں دا و عزیزانو چې دا معجزه وا. قرآن کریم تا څنګه معجزه وای؟ قرآن ولی معجزه ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو قرآن کریم ځکه معجزه ده چې د معجزې معنا دا ده چې د هغې جواب څوک نشي کولی. قرآن چې راغی نو اعلان وشو چې دا پیغمبر چې دعوه د نبوت کړې ده یو کلام وای او ورسره دام وای چې دا د خدای کلام دی. د ملک شاعران او لوی لوی تعلیم یافته چې وو هغه راله چې څوک وایي چې دا د خدای کلام دی، څوک وایي، بلکې دا پیغمبر چې دی دا شاعر دی او دا کلام چې دی دا د شعر دی. دې ته د خدای کلام څوک وایي؟ قرآن اعلان وکړو چې خدای تاسو دا وایي چې دا د خدای کلام نه دی. اعلان وکړو چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې یئ د دې کلام متعلق چې دا د خدای قرآن نه دی، نو دا ټول ملک را جمع شي او د دې په شان یو صورت جوړ کړي. یو صورت شاعران رااله صاحبه، لوی لوی ادیبان رااله، د پښتو ادبي ټوله پکې راغی صاحبه. دلته رحمان بابا کی مشاعره کی نو د دې یو کمیټي جوړه ده، کله ولا وزیران راولي کله ولا څوک راولي. زه یو ځل بوتلی وم چې زه بوتلی وم رحمان بابا مشاعره ده، زه خو چونکې د هغې معتقد ډېر ناستو منو دا شاعران لګیا دي. طرح دا وه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا، دا یې طرحه وه. طرحه پېژنئ؟ وہی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدترا میں شناسم. وہ یار سنگ جامع چاغندے آغندہ خزستا دا پندو چال پی جنم پندے دی پی جنم پندے طرح
پښتون قوم او لفظ طرح نه پیژندل. خیر دا بیا چانه تپوس کوي دا طرح یې و چې څوک تر کومه بسورلی د باد په شاک د هوا د پاسه چې ته روانې نو یو ورځ به راغورځېږي او اجاز دی وګورئ په هوا روان یا قدرتی مشینری کې فرق راشي او راغورځېږي یا تیل په کې خلاص شي چې خپل وخت سره بل اډې باندې کوز نشي وغورځي یا د ضیاء الحق صاحب د جاز غوندې په اسمان کې په کې توپ خلاص شي راوغورځي. اوس اندازه وکړئ چې د په کوم جاز کې سورېدو چې داغه جاز به څومره د اقبال شوی. انسانی عقل به په تمام شوی لیکن څوک تر کومه بسورلی د باد په شاکا د هوا په د املا به تر کومه روانه یو ورځ به راغورځېږي. دا طرحه د شاعرانو په جوړ کړي. دلته زمونږ د بالا معنی پکې یو هغه زمونږ دا کلم ډیر مزیدار کړی دی نو یو پکې نو هغه پکې دا شعرونه جوړ کړي چې دا مخ چې دی دا کباب دی او دا ګیره پکې مچ دی. دا اشعار جوړ کړي او زناست نو مطلب داو چې کباب کې چې مچی نو دا مچ ته غرزول پکار دی نو غرض دا چې دا ګیره کلول پکار دی. دا زمونږ د کلی هغه اوسم ژوندی دی داسې ټول دغه کیږي چې په لار روان. نو معجزه عزیزانو دې ته وایي چې بل عاجز شي او د هغې جواب نشي کولی. باقی بیان به بلې جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمد لله. تاسو یې نو معجزه عزیزانو